په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د الله دی او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. خلق لتانه د ښځو په باب فتوا غواړي، ووایه الله تاسې ته د هغو په باب فتوا درکوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم در زده کوي چې له پخوا راهیسې تاسې ته په دې کتاب کې اورول کیږي، یعنی د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسې د هغو حقوق نه ورکوي او غواړئ چې نکاح ورسره وکړئ، او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسې ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسې چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نشي. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخاړونې څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسې د احسان له لارې پیشامد وکړئ او له خدای وویریږئ نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړو بې خبره نه وي. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته، که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولی. له دې امله د الهي قانون د هدف تر سره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله زوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ نو الله تېرېدونکی او رحم درونکی دی. خو که میړه ارتینا یو له بله بیل هم شي نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بېنیازه کړي. د الله لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دي. له تاسې نه مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړی وو هغو ته مو هم همدا لارښودنه کړې وه او تاسې ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې نه منئ نو مې منئ. د اسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. هو د هغو ټولو شیانو چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې همدا الله مالک دی او د کارسازۍ لپاره صرف همغه کافي دی. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسی دی. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دې دا څرګنده وي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم، او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. ای مؤمنان، د عدالت علمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ. که څه هم چې ستاسې د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسې یا ستاسې مور او پلار یا ستاسې خپلو خپلوانو ته راجع کیږي هم، د معاملې لوری شتمن وي او که بېوزله الله له تاسې نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروۍ له امله عدالت مه پرېږدئ. او که تاسې ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو وپوهیږئ چې تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. ای مؤمنان، په الله او په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې له دې نه مخکې هغه نازل کړی دی. چا چې له الله د هغه له فرښتو د هغه له کتابونو د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په ګمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ نو الله به هیڅ کله هغو ته بخښنه ونه کړي او نه به هیڅ کله هغو ته سمه لاره وښیي. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. آیا دا خلک د عزت لاسته راوړلو لپاره هغو ته ورځي؟ په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره ده.